ای انسانه کله دې د دوزخ د اور په اړه فکر کړی؟ هغه اور چې تودوخه د دنیا له اور نه 80 چنده زیاته ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوزخ اور داسې اور دی چې د انسان پوست، غوښه، هډوکي، ژبه، سترګې هر څه به وسوځوي. بیا به الله جل جلاله هغه بیرته جوړ کړي، بیا به یې وسوځوي. دا عذاب به هیڅ ختم نشي. دوزخ به د درد او غصې څخه چیغې وهي. قرآن وایي کله چې دوزخ ته خلک وغورځول شي، هغه ترې پوښتنه وکړي آیا نور هم شته؟ هلته به ماران وي، چیغې او فریادونه به وي. هلته نه څوک مرسته کولی شي او نه څوک اوبه راوړلی شي. د دوزخ خلک به وایي کاشکې بیرته دنیا ته تللی وای، خو دا تمنا به نه قبلیږي. دروازه بنده ده، وخت تیر شوی او د الله جل جلاله د قهر ځای دی. اوس پریکړه له تا سره ده، د دنیا لنډ خوندونه که د جنت ابدي نعمتونه. یا الله جل جلاله موږ د اور څخه وساته، زموږ زړونه بیداره کړه، موږ ته هدایت وکړه او موږ ته توفیق راکړه چې تر مرګه پورې ستا عبادت وکړو.